ظاهری حسن یې څنګه راغلی دی؟ انس صاحب د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دی، نقل کړي دي و یو ځل د 14 سپومۍ وه، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جوبه اچولې وه، دا سره بخنه جوبه وه، جوبه په معنا د چغې سره، او د 14 سپومۍ راختلې وه، او د 14 سپومۍ مخامخ د الله پیغمبر ولاړو. قسم دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک رڼا د 14 د سپومۍ د مخ مبارک نه زیاته راغلې وه، او د 14 د سپومۍ د مخ رڼا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه کمه راغلې وه. هر جز د وجود یې ښسته و. مونږ مولیان ورته حسن او جمال ویو. څه ویو ورته؟ حسن او جمال. حسن دې ته ویل کېږي چې هسې چاته وګورې او د باندې ښو لګي. جمال ویل کېږي تناسب الاعضاء ته، چې د وجود جز یې ښسته راغلي. زه به دا خبرې کومه ځکه چې اوس خامخا د انسان په وجود کې 40 حسنونه راغلي دي. سوري 40 چېرته نه مو اورېدلي نو د مولیانو د لوپرې یو کتاب دی متنبي ورته ویل کېږي. دا زموږ د لوپرې کتاب دی، تاسو خفه کېږئ مه ګورئ ښه. دا مولیان شاته ټول خان دي. دا د مولیانو د لوپرې کتاب دی متنبي، ځکه متنبي کې نه د الله خبره شته او نه د رسول خبره شته، خو ټوله د معشوقو خبره ده، او معشوقو کې د دنیاوي معشوقو خبره ده که خدای غر کې ټول عالم یې په لعنت کړی دی. ګورئ ښه، نو خبره مې دا کړه دا د مولیانو د لوپرې کتاب راغلی. هغې کې په حواشیو کې او اغاني که چېرته تاسو نوم اورېدلی وي، یو ډېر ښکلی کتاب دی. اغاني نوم هم چېرته اورېدلی دی؟ الاغاني. ښه، هغې نقل کړي د اغاني نقل کړي د انسان په وجود کې 40 حسنونه دي. څو حسنونه دي؟ دا که مې شروع واچوله قاري نو سال لکه د چا چرګ هم تېرېږي نو ته به ورته وایې چې دې کې کوم یو حسن راغلی دی. ګورې دا ډېر لوی فساد دی. ګورې مولیان طالبان په دې باندې پوهېږي. د سترګو ځان له حسن دی، د پوزې ځان له حسن دی، د شونډې ځان له حسن دی، د ننګو ځان له حسن دی، دا ګوتې نه د بینډو ته په انګلیش کې لیډي فنګر وایي، د دې ځان له حسن دی. دلته به غټي اخوا به نری کېږي. د غوږونو ځان له حسن دی. په دنیا کې یو زنانه تېره شوې ده چې هغې کې 35 حسنونه جمع شوي دي. د ایران یو زنانه ده، شیرین ورته ویل کېږي. تاسو به اورېدلي شیرین او فرحات، د ایرانیانو ښه پارسیوانانو. او په دنیا کې یو شخصیت تیر شوی دی چې 40 په 40 په هغې کې نه تیر شوي دي او جمع شوي دي، هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. 40 په 40 حسن، 40 په 40 د انساني جسم د نوک نه تر راواله تر د سره پورې. دا د دنیا په تاریخ کې صرف یو شخصیت ته الله تعالی جمع کړي دي. یعنې دا د 14 عام حسین جمیل د دنیا په سر باندې چې اعلی ترین ښایسته انساني. تاسو به پوهېږئ په دې قصو به پوهېږئ که نه پوهېږئ نو لږ ځان پوهوئ که په دې دنیا کې